معتبر و جامع. دا زمونږ رسالت ده. او د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د روانې خبرونې په لړ کې به د قطر د غونډې د ګډونوالو نه واوري چې د وسلوالو مخالفینو سره خبرې په کم شرط پیلېږي. جمهور رئیس اوباما د اقلیتونو لپاره په یو نوي نوښت کې د فرصتونو برابرولو خبر ورکړی او دا چې هوا په تودېدو ده ځینې خلکو په کابل کې د لامبو هوسونو ته مخه کړي. ګورو چې دا لویه غوښتنه ده که یوازې شو. د آشنا ټلویزیون سره اوسئ. سلام درنو لیدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د نړیوالو مهمو خبرونو ترڅنګ د افغانستان د سولې د خبرو او د لارو چارو موندلو په اړه باندې ارزونې او نظرونه ماورئ. هیله ده نیم ساعت نور د خبرونې سره اوسئ. اسلامي دولت یا داعش ډلوي د امریکا د تکساس د دالاس په ښار کې د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو د سیالۍ په مرکز باندې برید د دوی کارو. داعش د دې ادعا په اړه باندې د متحده ایالاتو چارواکو تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښودلی. البداية من مدينة غارلاند في تكساس الأمريكية. د اسلامي دولت یا داعش سختریزې ډلې نن اعلان وکړ چې هغه دوه برید کوونکي د خلافت سرتیري وو چې د ټکساس په ګارلند ښار کې د بیان د ازادۍ په یوه غونډه برید کړی وو. په دغه راډیوي اعلان کې امریکا ته ویل شوي دي چې راتلونکی برید به تر دې هم لوی او ډیر تریخ وي. د کارتونونو سیالۍ د امریکایي ازادۍ د دفاع ابتکار چې د امریکا د اسلامي کېدلو د مخنیوي خوځښت هم بلل کیږي لخوا جوړه شوې وه او بریالي کارتون ته د $10,000 جایزه ټاکلې وه. د دې ډلې اجرایه رئیسه پاملا ګیلر ده. په متحده ایالاتو کې د هغو ډلو د څېړنې مرکز چې په افراطي ډول د بل چا څخه نفرت کوي د پامیلا ګیلر سازمان د مسلمانانو د ضد حرکتونو په جمله کې شمیرل شوی دی. So really what she does is publicity stunts. دا ښځه چې څه کوي د شخصي شهرت دپاره یې کوي. په همدې خاطر یې د دې کارتونونو د نمایش اعلان وکړ. د دې هدف د رسنیو توجه جلبول و او په دې کار کې هغه ډیره تکړه ده. بلخوا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د حقوقو ټولنې د کارتونونو په نمایش باندې برید غندلی دی. دا هم یو تریخ حقیقت دی چې د یکشنبې په ورځ چې چا دا کار وکړ هغوی هم ځانونه مسلمان بلل. خو په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې دا کارونه زما او هغو میلیونونو امریکایي مسلمانانو نمایندګي نه کوي چې په دې لوی هیواد کې د قانون په چوکاټ کې ژوند کوي. پولیسو دواړه برید کوونکي پیژندلي دي. یو الټن سمسن نومیدو او بل نادر صوفي وو. دواړه د ټکساس په ګاونډي ایالت اریزونا کې په یو اپارتمان کې اوسېدل. په فینکس اریزونا کې د اف بی آی ایجنټانو او پولیسو د دواړو متهمینو اپارتمان تلاشي کړ او د څو ساعتونو دپاره خلک له هغه ځای نه وایستل. د امریکایي مسلمانانو شورا ویلي دي چې دغه پیښې ته ورته متشدده عکس العمل به د کارتونونو تر خپرېدلو هم د مسلمانانو لوی توهین وي. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون، واشنگتن. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار انیف اتمروي اسلامي دولت یا داعش د افغانستان سره ځانګړې علاقمندي لري او غواړي چې د افغانستان د لارې نه منځنۍ اسیا ته ورسیږي. ښاغلی اتمر چې نن یې د مشرانو جرګې غړو د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون په تړاو څرګندونو ته غوښتی، ویل چې داعش د افغانستان ملي امنیت ته جدي او حیاتي ګواښ دی او د دغه خطر د دفع کولو دپاره د ټولو لارو چارو او توان څخه کار اخلي. د ملي امنیت سلاکار ویل چې 2 میاشتې وړاندې افغان حکومت د داعش په وړاندې د مبارزې دپاره یوه ستراتیژي جوړه کړې وه او لومړني اقدامات یې د دې ډلې په وړاندې په هلمند کې وکړل. د ملي امنیت سلاکار ویل چې داعش 3 میاشتې وړاندې رسمي اعلان وکړو چې افغانستان به د خپل خلافت برخه وګرځي. نیت د افغانستان لپاره یوازې نه دی، نیت ټولې سیمې ته دی. ولې داعش افغانستان ته لیواله دی؟ یو دلیل دا دی چې افغانستان وکولی شي د منځنۍ اسیا هیوادونه او نور او د افغانستان ګاونډیان تر مستقیم تهدید لاندې راولي. په افغانستان کې غواړي مخدره مواد ته لاسرسی پیدا کړي او ترهګریز فعالیتونه ترې تمویل کړي.
ښاغلي اتمر هغه ګونګوسې مرادې کړلې چې ګواکې افغان حکومت د ترګرو ملاتړ کوي او په هلیکوپټرو کې وسلې وروړي. نوموړي په دې اړه باندې ویلي چې د پلټنو دپاره به یو پلاوی جوړ کړي. حنیف اتمر د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون په تړاو باندې ویلي چې دا تړون د تیرو 4 میاشتو راهیسې تطبیق کیږي او کړنې یې د قناعت وړ دي. درنو لیدونکو، په افغانستان کې د وروستیو 2 میاشتو راهیسې د نامعلومه مخپټو وسلوالو د خوا نه د خلکو برمته کول، وسلوالې حملې او بمي بریدونه د داعش د ډلې له خوا نه یا یې اعدا شوي ده یا پکې مسؤل ګڼل شوي دي. ځینې افغان چارواکي وایي دا استخباراتي جګړه ده چې کله په یو نوم کله په بل نوم په افغانستان کې دوام پیدا کوي. نن د داسې یو میلمه نظر اخلو چې هم د پخواني شوروي عسکرو سره په افغانستان کې جنګېدلی دی، هم د طالبانو سره او هم د پارلمان په چارو کې د دولت وزیر او د کندوز والي په توګه یې هم دنده اجرا کړې ده. په کابل کې د ښاغلي محمد انور جګدلک نظر اخلو. جګدلک صاحب، تاسو ته سلام وړاندې کوم. پوښتنه هم ورسره کوم چې تاسو د کندوز ولایت په اړه باندې پوره معلومات او کاري تجربه هم لرئ. ستاسو په نظر باندې څوک هلته دومره شدیدې جګړې او ناامنۍ ته لمن وي او ولې د کورنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې داسې یادونه وکړله یا داسې څرګنده کړله چې په دولت کې دننه کسان هم پکې لاس لري؟ بله، سلام علیکم آشنا صاحب. د کندوز ولایت په نامنۍ کې ډېر مسایل داخل دي چې له هغې جملې نه یو د مسلح خلکو د خلک سلا کېدو ګونګوسې وي چې هغه خپله علت د دې کېږي چې هغه خلک د محلي حکومت سره خپله رابطه ضعیفه کړي. اما داسې محلي حکومت یا مرکزي حکومت کولی شي هغه خلک خالي سلا کړي. واقعا یا خالي سلا کېدو په جای باندې نور خلک جای په جای کې دا بیل سوال ده. اما یوه فاصله خپله دا خبرې ایجادوي. دویمه مسله دا ده چې په وزیرستان کې تاسو ته معلومه ده د امریکې د فشار په واسطې باندې پاکستانیان اوس هلته عملیات شروع کړي دي او هغه خلک چې هلته وو هغه ځان ته دویمه پناهګاه پیدا کوي چې دویمه پناهګاه لپاره دوی په اسانۍ افغانستان ته راځي. داسې افغانستان ته څوک بیا شمال ته رسي یا په څه ترتیب باندې دوی شمال ته رسیږي دا بیل بحث ته. اما په هر ترتیب هغه خلک یو اندازه شمال ته رسیدلی دي او شمال غواړي چې ناامنۍ کې هلته خپل ځان لپاره یو دایمي مرکز جوړ کړي. راځئ لږ پراخ نظر کې ستاسې دغه تحلیل واخلو چې دا د تاسې واورېدل چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن پارلمان ته ویلي چې د داعش ډلې هڅه دا ده چې په افغانستان کې د پښې ایښودو ځای پیدا کړي. آیا تاسو ورسره هم نظر استئ په مجموع کې دغسې یو نظریې سره؟ زه د اتمر صاحب خبرې مې واورېدې، تصادفاً اوس تاسو استودیو کې هم بیا واورېدې چې د حنیف اتمر وویل چې داعش غواړي افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دلته مخدره مواد له منابعو نه د خپل اقتصادي تمویل لپاره استفاده وکړي. اما داسې له عراقه څوک راځي او افغانستان په مځکو باندې حاکمیږي دا خپل راځي یا څوک راولي دا هم بېل بحث ده. اما په هر ترتیب باندې غواړي چې شمالي ولایتو ته راسي او منځنۍ اسیا نارامه کړي کې زه شک نه لرم. لږ به نور مشخص کو په خپله د افغانستان خلکو او دولت هم که چیرته داعش واقعا په افغانستان کې هم ځای یا د خپلې خوښې د خلافت نظام رامنځته کولو هڅه کوي، دولت او ولس باید څه وکړي؟ دولت وظیفه هم ده. د دولت وایي چې موږ خلکو لپاره امنیت تامینوو. امنیت باید تامین کې پرې نه دی او د خلکو وظیفه هم ده چې خلک که له طالب نه یو فیصدي طرفداري موجوده وه طالبانو پالیسي هم دغه وه چې په افغانستان ته راشي افغانستان کې خپل پروګرام یا خپل کوم حکومتداري چې لري هغه تطبیق کړي. اما داعش خو افغانان نه دي، افغانان چې نه یا غیر افغاني ډلې سره د افغانانو همکاري په هیڅ صورت باندې لازم نه ده. افغانان باید سره یو شي او هیڅ خارجي لپاره دا زمینه مساعده نه کړي چې راشي د موږ هیواد کې استفاده وکړي. جګدلک صاحب، تاسې یادوري وکړه چې د عراق نه چې کله د داعش کسان افغانستان پورې راځي تاسې ویل یو څوک به یې راوړي. ستاسو په نظر باندې په سوریه او عراق کې میشته د داعش د ډلې دپاره به څوک په افغانستان کې جنګیږي او کار به ورته کوي چې دوی راولي؟ دا نو د استخباراتي مسله ده. زه په قاطعیت باندې لازمه نه ګڼم لکه د موږ بعضې مفسرین چې قاطع نظر ورکوي اما بعضې ممالک راولي دا خپله خلک نسي راوستلی.
یعنی ممالک هدف هم داسې ګاونډي هیوادونه دي یا کوم غټ قدرتونه دي داسې مشخص کولی نه شي که افراد نه یادوي البته نه افراد نه دي افراد خو د همکاري د مورد کې نشي کولی واقعا هغه خلک دي چې غواړي منځنۍ اسیا کې تسلط پیدا کړي او منځنۍ اسیا ته نارامي وشي چې د منځنۍ اسیا مسله د موږ له مسلې نه بیله ده اما موږ ته مصیبت باره دا ده چې موږ استعمالیږو د موږ خاوره استعمالیږي او آینده کې به دا ډېر دوام وکړي که خدای ناخواسته موفق سي او د موږ سرحدو کې دایمي ځای پیدا کړي ښاغلی جګدلک کورم ودان زه مننه کوم چې تاسو د اشنا ټلویزیون بلنه منلې وه او د افغانستان په دې مهمې امنیتي مسلې باندې تاسو خپل نظر شریک کو کورم ودان درنو لیدونکو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې په قطر کې غونډه غیر رسمي وه او هره پریکړه چې شوې ده د ګډون کوونکو شخصي نظریه څرګندوي ښاغلي اتمر ویلي دي چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د طالبانو سره د خبرو اترو دپاره هیڅ رسمي غونډه نه ده کړې په قطر کې د طالبانو سره د افغانستان د سیاسي شخصیتونو خبرو اترو ځینې غبرګونونه رامنځته کړي دي ښاغلی اتمر وایي د افغانستان حکومت مکلف نه دی چې په قطر کې شوې فیصلې عملي کړي خو پګواش چې د همدې غونډې اصلي جوړونکي او یوه تحقیقاتي ډله ده د یوې اعلامیې په ترڅ کې ویلي دي چې د قطر په غونډه کې ګډون کوونکي د طالبانو دپاره د یو دفتر د پرانستلو دپاره مشترک نظر لري د قطر د غونډې یو ګډون کوونکی او د ولسي جرګې برحاله غړي اسدالله سادتي ویلي دي چې په دې غونډه کې د حکومت او د افغانستان د سولې د عالي شورا په استازیتوب باندې څوک نه و ترڅنګ د قطر د غونډې د ګډون کوونکو په وینا ټاکل شوې ده چې د سولې د غیر رسمي خبرو دپاره د جون په میاشت کې بیا غونډه وشي او د اشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه موږ ستاسو نظر غوښتی دی چې د وسلوالو مخالفینو او افغان دولت ترمنځ د مذاکراتو پیل کېدو سره ستاسو لومړی شرط به څه اوسي ګڼ شمېر دوستانو مختلفې غوښتنې او شرطونه یاد کړي دي او یو دوه به یې تاسو سره شریک کړو د جلال آباد ښار نه د غلام سعید کوټوال په نوم باندې د اشنا ټلویزیون یو مینوال لیکلي دي چې دولت او وسلوال مخالفین په اول قدم کې باید ډزبند اعلان کړي او د مخالفینو لخوا پلان شوي جنگي عملیات بند شي بل دوست پکې زادران درویش نومیږي ده لیکلي دي وایي طالبان چې د سولې خبرې ورسره روانې دي آیا دوی پر وسلوالو دا حاکمیت لري چې اور بند وشي مننه دوستانو چې تاسو د افغانستان د مهمې موضوع په اړه خپل نظرونه شریک کړل هیله د خپلې همکارۍ ته دوام ورکوئ او د اشنا ټلویزیون سره خپل نظرونه پوښتنې او تبصرې شریکې کړئ او دا پاڼه چې در سره ګورئ دا خوښه کړئ او ملګرو سره شریکه کړئ د اشنا ټلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما به د سمندري ځواکونو جنرال جوزف ډنفورد نن سه شنبه د لویو درستیزانو د کمیټې د رئیس په توګه باندې معرفي کړي جنرال ډنفورد به د جنرال مارټن ډیمسي مقام ونیسي چې اوس د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس دی جنرال ډیمسي د هیواد جګپوړی پوځي سلاکار په توګه معرفي کیږي 59 کلن جنرال ډنفورد د تیر کال راهیسې د یوې سمندري قطعې قماندان دی او تر دې مخکې د 2014 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ائتلافي ځواکونو د عمومي قماندان په توګه دنده درلودله هغه د افغانستان نه د متحده ایالاتو د ځواکونو د وتلو مشري کوله او هم د افغانستان اردو ته د امنیت چارې وسپارلې جنرال ډنفورد به د سمندري ځواکونو دویم افسر چې د لوی درستیز مقام ته رسیږي جمهور رئیس اوباما به نن د هوایي قوا جنرال پال سیلوا د ډنفورد د معاون په توګه هم معرفي کی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د یو نه اعلان شوي سفر په ترڅ کې سومالیا ته رسیدلی دی دا د هر اړخیزه سفر په توګه سومالیا ته د یو جګپوړي امریکایي ډیپلوماټ لومړنی سفر دی او غواړي دا د باثباته ډیموکراسۍ په لور باندې د هغه هیواد د انتقالي بهیر سره د متحده ایالاتو ژمنې څرګندې کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وايي ښاغلی کیری د مګدیشو هوایي ډګر ته د غرمې په 12 بجو ورسید او د دې سفر په ترڅ کې د سومالیایي لوړپوړو چارواکو اول د جمهور رئیس او صدر اعظم سره وکتل ټاکل شوې ده چې هغه د بل کال د ټاکنو نه مخکې د امنیت او د سومالیا د پرمختیایي چارو او عملی اصلاحاتو په برخه کې موخو ته پر رسیدو بحث وکړي تمه کېږي چې ښاغلی کیری په سومالیا کې د مدني ټولنې د مشرانو سره وګوري هغه د افریقایي اتحاد د ټولنې د پوځ څخه د هغه رول لپاره مننه وکړه چې د ثبات د ټینګولو لپاره یې لوبوي د هغه په قول پوځ په هغه هیواد کې چې د 12 لسیزو تاوتریخوالو ځپلی دی نسبي آرامي ټینګه کړې او د الشباب په وړاندې د متداومې مبارزې په ترڅ کې خلک د کاري نظام او حکومت چیښتن کړي دي
جان کیری پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د افریقا د لوی وچې لپاره د میلیونونو ډالرو مرسته اعلان کړه. امریکا د افریقا په هغو سیمو کې چې د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي اوس هم د افریقایي اتحاد د ځواکونو سره د ملاتړ لپاره خپل هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. امریکایي او کینیایي چارواکو د افریقا په ختیځ کې د اسلامي توندلارو وسلوالو ډلو د ګواښونو په وړاندې د ځوابي ستراتیژیو پر بیلو اړخونو باندې خبرې وکړې. ښاغلي کیری د کینیا د جمهور رئیس اوهورو کینیاتا سره د لیدنې کتنې نه وروسته د تروریزم او مخنیوي په اړه یو بل مهم ټکی ته چې په تروریستي ډلو کې د ځوانانو جلب او جذب ته اشاره وکړه. تر ټولو لوی اړتیا دا ده چې د خلکو او په ځانګړې توګه ځوانان دې ته وهڅول شي او مخنیوي وشي چې د الشباب، بوکو حرام او داعش په شان په تروریستي ډلو کې شامل نشي. ښاغلي کیری ویل چې د الشباب په شان د ډلو د ماتولو او له منځه وړلو لپاره تر ټولو اغیزمنه او ګټوره ستراتیژي دا ده چې د چارواکو او عام ولس ترمنځ ډاډ رامنځته شي. په دې کې د کینیا اسلامي ټولنه هم شامل ده ځکه چې په کریسیا کې د تروریستانو خلاف خپل دریځ او غبرګون په ډاګه کړ. ترڅنګ په دې کې په کینیا کې سومالیایي مهاجرین هم شامل دي ځکه چې هغوی د الشباب په شان وسلوالو ډلو له کبله دلته پناه راوړي او له الشباب نه کرکه کوي. د کارپوهانو په قول کینیا باید د الشباب په وړاندې د جدي مبارزې لپاره ګام اوچت کړي او پرې نه دي چې خلک یې ترې پردي شي. دا باید یو تیز او پریکنده اقدام وي. دا هیواد باید ډیر محتاط اوسي او پرې نه ږدي چې د مسلمانانو ټولنه یې چې د هیواد په تنوع او روغتیايي رغونه کې مهم رول وبوي ترې لرې او پردی نشي. د دې نه وروسته به د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په جیبوتي کې د امریکا د پوځي مرکز څخه هم لیدنه وکړي او وروسته به د سعودي عربستان د لوړپوړو مشرانو سره د سیمې په اړه د خبرو لپاره ریاض ته لاړ شي. ښایسته سعادت لامي د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. او د بخښنې نړیوال سازمان نن په خپل یو نوي راپور کې ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو او مخالفو جنګیالیو چې د سوریې په لوی ښار حلب کې کم بریدونه کړي دي هغه کیدای شي په جنگي جرمونو او د بشریت خلاف جنایتونو کې وشمیرل شي. دا راپور د 100 نه زیاتو هغو کسانو سره د خبرو او مرکو په بنسټ تیار شوی دی چې په حلب ښار کې اوسیږي یا کار کوي. د بخښنې دا سازمان څرګندوي چې د جنوري د میاشتې راهیسې په بازارونو، جوماتونو، روغتونونو او ښوونځیو پوځي حملې شوي دي او درانه بمونه غورځول شوي دي. په دې راپور کې دغو راکټي بریدونو یادونه هم شوې ده چې د یاغیانو لخوا شوي دي. دا ریپورت د دواړو غاړو لخوا نه د بندیانو سره د ناسم چلن یادونه هم کوي، خو وایي چې حکومتي ځواکونه په لوړه کچه د بشري حقونو د سرغړونو مسؤل دي. او د ملګرو ملتونو د خیریه مرستو چارواکي د سعودي عربستان نه غواړي چې په یمن کې د مهم هوایي ډګر ویشتل بند کړي ځکه چې هوایي بمبار د میدان د الوتکو د ښکته کېدلو او پورته کېدلو لیکه یا رنوی د کاره ایستلې ده. د یمن دپاره د ملګرو ملتونو د خیریه مرستو د همغږۍ د څانګې رئیس جهانس وان در کلاو د دوشنبې په ورځ ویلي چې مرستندوی مؤسسې نشي کولی چې خپل کارکوونکي حاضر او د طبي موادو په شمول نور اړین مواد ورسوي. په یمن کې د همدې ادارې ماموران وایي چې د تیلو کمبود د دې سبب شوی دی چې د بشري مرستو رسونې ټول همکاران په ځینو ولسوالیو کې د خوراکي موادو رسونې فعالیتونه بند کړي. ملګري ملتونه وایي د تیرو 2 میاشتو په ترڅ کې په یمن کې د 1200 زیات کسان وژل شوي دي او 300 زره نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. او نن سهار د ایټالیا د سیسلی ښار په پوزالو بندر کې د غیر دولتي نړیوالو مؤسسو لکه بې سرحده ډاکټرانو او د ساحل نه اخوا د مهاجرانو د مرستې تمځای په نوم باندې مؤسسو د ساحلي اوبو نه شاوخوا 309 پناه غوښتونکي ژغورلي دي. 40 متره اوږده کښتۍ چې د سمندر د منځه یې د سمندر غاړو ته پناه غوښتونکي را رسول لومړنۍ شخصي کښتۍ ده چې د مدیترانې په اوبو کې دا ډول فعالیت کوي. لومړی ځل دغې کښتۍ د پناه غوښتونکو د نجات ماموریت تیر کال پیل کو او نږدې 300 پناه غوښتونکي وژغورل. سږکال د هغوی سره د بې سرحده ډاکټرانو مؤسسه هم یو ځای شوې ده او ژغورل شوو ته یې سمدلاسه طبي مرسته برابره کړله. په نننیو ژغورل شوو کسانو کې اکثریته د ایریتریا، ځینې د سودان او بنګلادیش اوسیدونکي هم دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو نړۍ ستاسو په طریقه وړاندې کوي. نه یوازې د تلویزیون پر څپو بلکې په فیسبوک کې د امریکا غږ آشنا تلویزیون پر پاڼې، په ویب سایټ کې د voanews.com/پښتو پر پاڼې، په ټویټر او د VOA افغانستان پر پښتو یوټیوب باندې د امریکا غږ آشنا تلویزیون تاسو ته نړۍ وړاندې کوي، هر کله او هر چیرې چې وغواړئ.
د آشنا ټلویزیون نه مهم خبرونه او راپورونه اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د بېوزلو ټولنو ځوانانو دپاره د نورو فرصتونو د برابرولو په اړه د خپل نوښت یو نوی پړاو اعلان کړی دی. جمهور رئیس اوباما د دوشنبې په ورځ باندې نیویارک ته سفر وکړو چې زما د ورور د ساتونکي سازمان په نوم باندې یوه غیر انتفاعي خپلواکه مؤسسه پرانیزي. دا مؤسسه به هغو پروګرامونو سره مالي مرسته کوي چې د اقلیتي ډلو د نارینه ځوانانو سره به د تعلیم کولو او د کارونو پیدا کولو کې مرسته لري. نور تفصیل به په راپور کې واورو. زما د ورور د ساتونکي په نوم دغه نوی پروګرام د حکومت هغه نوښت ورته دی چې په 2014 کال کې ولسمشر اوباما په لاره واچو. د دواړو هدف د نورو نژادونو د ځوانانو د ښوونې او روزنې لپاره مرسته کول دي. مونږ د هر چا بریالیتوب نشو تضمینولای، خو مونږ هڅه کوو چې د هر چا لپاره یو شان فرصتونه برابر کړو. د حکومت د دې نوښت لپاره تر دې دمه د 500 میلیونو په شاوخوا کې پیسې راټولې شوې دي چې د تورپوسته او لاتینی ځوانانو د تعلیم لپاره مرسته وشي. د پیپسیکو او امریکن ایکسپریس په څیر د نورو مؤسسو مشران په دې هڅه کې ګډون کوي چې دغه نوښت له سپینې ماڼۍ نه راوباسي. په ټول هیواد کې او د نیویارک، نیوجرسي او زما ښار شیکاګو په ځینو برخو کې داسې ټولنې شته چې کافي دندې، سرمایه او فرصتونه نه لري. مونږ داسې ټولنې لرو چې 30 40 یا 50 سلنه خلک یې بیکاره دي. ولسمشر اوباما وویل چې زیاتره امریکایان پوهیږي چې د یو ملت برای د هغه پر ځوانانو ولاړ دی. هغوی پوهیږي چې که دلته په نیویارک کې افریقایي او لاتیني کسان ولرو چې زندان ته د تللو پر ځای پوهنتون ته لاړ شي، نو هغوی به مالیات ورکړي، هغوی به زموږ ټولنې جوړ کړي، هغوی به زموږ ژمنې لا خوندي کړي، هغوی به د ستونزې یوه برخه نه وي بلکې دوی ښایي د حل یوه برخه واوسي، خو په دې شرط چې موږ له هغوی سره داسې چلند وکړو. د ډیلایټ د مالی مشورتي خدماتو مؤسسې غړی ډیوډ ویلیامز وایي چې په نیویارک کې مشت دا سازمان به یو لړ ستراتیژي وړاندې کړي چې هغه نژادي خلګانې له منځه یوسي چې د امریکا اقتصاد او ټولنې ته زیان رسوي. مونږ به د ټولنې د خصوصي عامه او ټولنیزو متصدیو پر ستراتیژیکو هڅو تمرکز وکړو. زموږ ساده نظر دا دی چې د امریکا تصور ټولو ته یو شان وي. سپینه ماڼۍ داسې ارقامو ته اشاره کوي چې دا ښیي چې د تورپوستو او لاتیني نارینه‌و چې د 1400 او 400 کلونو ترمنځ عمرونه لري، نه وظیفه لري او نه تعلیم کوي. دغه ارقام په ځانګړې توګه ځکه مهم دي چې د متحده ایالاتو د سپین پوستو د اکثریت ملت د یو داسې ملت په لور روان دی چې هلته به په راتلونکو څو کلونو کې اقلیتونه د نفوسو اکثریت تشکیلوي. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ، که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. او په افغانستان کې په ډیرو برخو کې د پانګونې ترڅنګ د حوضونو د جوړونې په برخه کې هم د پام وړ پانګونه شوې ده. نن سبا د خصوصي سکتور د خوا نه زیات شمېر حوضونه جوړ شوي دي چې د سرګرمۍ او تفریح په برخه کې ښه فرصت ګڼل کیږي. وحید الله فیضي صافي په دې اړه باندې راپور لیکلی دی. که څه هم په افغانستان کې د حوضونو جوړولو په برخه کې پانګونه تازه تجربه ده، خو بیا هم هڅې شوي دي چې دغه حوضونه په نړیوال معیار او ستندر سره جوړ کړای شي. د کابل په ښار کې د حوضونو له زیاتېدو سره لامبو وهل ځوانانو لپاره په مناسب سرګرمۍ بدل شوی ده. خوشبختانه بعد از یک سال ما تونستیم این فکر کاری را که داشتیم اجرا له یو کال څخه وروسته موږ وکولای شول هغه فکر مو چې درلود پلی کړو. اوس زیات خوښ یو. هغه ځوانان چې مراجعه کوي او ښه وخت لري ما لپاره د ویاړ ځای دی. په اوس وخت کې په کابل ښار کې څو د اوبو حوضونه فعالیت کوي. هغه ځوانان چې خپل فارغ وختونه په حوضونو کې تیروي وایي چې لامبو وهل له یوې خوا ښه ورزش دی او له بلې خوا سالمه تفریح ده. خیلی استفاده خوب میشه، استفاده سالم. مثلا له دغه حوضونو څخه ښه ګټه اخیستی شو. یو لوبغاړی کولی شي له اوبو او اسانتیاوو څخه ښه ګټه واخلي. د بدن او نفس لپاره زیاته ګټه رسوي. د شپېرو له مخې د کابل په ښار کې نږدې 15 میلیونه وګړي ژوند کوي، خو د تفریحي ځایونو نشتون یو له ستونزو څخه ګڼل کیږي. یو شمېر ځوانان په دې نظر دي چې د حوضونو جوړول کولی شي ځوانان له زیاتو خرابو کارونو څخه وژغوري. دا حوضونه زیات ارزښت لري په تیره ځوانانو لپاره، ځکه موږ د تفریح لپاره نور ځایونه نه لرو. له بلې خوا کمزوري اقتصاد بیا د دې لامل شوی چې زیات شمېر ځوانان نشي کولی په ښه توګه له دغه حوضونو څخه ګټه واخلي.
از دولت اینه میخوایم که هر چیز زیاتر له دولت او پانګوالو څخه غواړو چې دغه راز ځایونه زیات کړي ترڅو خلک ښه سهولت ولري بهتر برشان آماده شوه. هغه پانګوال چې د حوضونو جوړولو په برخه کې پانګونه کړې ده راضي بریخي او وایي چې ځوانان لامبو وهلو سره زیاته مینه لري. اوس مهال په حوضونو کې د سونا، جاکوزي او رستورانت اسانتیاوې برابرې دي. ځوانان وایي چې په اوس وخت کې یوازې د اوبو پارکونه د دوی لپاره د تفریح ښه ځایونه بلل کېږي او هیله ده چې په راتلونکي کې حکومت ورته ښه ځایونه په ټول افغانستان کې جوړ کړي. وحید الله فیض صاحب، آشنا تلویزیون، کابل. ټول د حقیقت په لټه کې دي. د امریکا غږ د یوې باوري سرچینې په توګه نړیوال شهرت او اعتبار لري. برای آگاهی از خبرها هر کس به یک منبع معتبر نیاز دارد. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک په امریکا غږ د یوې ډاډمنې خبري سرچینې په توګه اعتبار لري. مردم اخبار جامع جهان را می‌خواهند و صدای آمریکا آن را در هر بخش فراهم می‌سازد. موثق، معتبر و جامع. دا زموږ رسالت ده. او د نړۍ په زړه پورې پیښې لرو، دا به رڼا دوراني غورځنګ تاسو ته برابر کړي، په ګډه به وګورو. په نوې ډیلي کې یو سړی د پرتاپ په نامه د خپل پلار منیش سره یو ځای ډیر په زړه پورې د لرګیو څخه یو موټر جوړ کړی. د دې موټر ظاهري بڼه یې کاملا د لرګیو څخه جوړه شوې او د پټرول په واسطه حرکت کوي. منیش چې په خپل یو نجار دی او د 40 کلو را پدې خوای همدا دند درلودنو، همیش به ویل چې یو ورځ به د لرګیو موټر جوړ کړي او زوی هم انجینیر دی او د دوړو په مرسته د دې هغوی اوس د لرګیو څخه داسې موټر جوړ کړي چې سیلانیان د لرې ځایونو څخه دلته راځي او د ښار چکر پکې وهي. منیش وايي په دې موټر 1000 امریکایي ډالر مصرف شوی او د اوس لپاره همدا یو موټر جوړ کړي او د خرڅلاو نیت هم نه لري. د 1500 په شاوخوا کې ارجنټاینیانو د هیواد په مرکز کې سره راټول شوي وو او د نړۍ تر ټولو لوی د چاکلیټو څخه هګۍ جوړه کړه. د دې هګۍ وزن 8000 کیلوګرام دی او 6 متره جګوالی لري. د دې هګۍ په جوړولو باندې 1300 کلچپزانو زیار ایستلې دي او د یوې میاشتې په ترڅ کې جوړه کړې ده. نو کله چې د ګینس د کتاب او د نړۍ د ریکارډ د هیئت لخوا وازمایل شو، نو پس له هغې نوموړې هګۍ بیا ټوټه شوه او په خلکو باندې وویشل شوه. هر کال عیسویان د اپریل د میاشتې د لومړۍ اونۍ د یکشنبې ورځ د ګوډ فرایډې په نامه یادوي چې د هګۍ مختلف رنګونه په مځکه کې کټوي او بیا د ماشومانو لپاره ویستل کیږي او د دې ورځې څخه لمانځنه کوي. په اردن کې هم د واده د کمیسیون یو ډیر په زړه پورې ننداره ترسره شوه. د نندارې ته د 2015 کال وروستي د مود او فیشن طراحان راغلي وو او خپل وروستي ډیزاینونه یې نندارې ته وړاندې کړل. هغوی به یو د سټیج مخې ته راښکاره شو او د خپل کالیو په نندارې سره به د خلکو پام ځان ته ورګرځاوه. بیا هغه خواته د لوی سالون منځ کې هم مختلفه کمیسیونه نندارې ته وړاندې شوي چې بیا د نوموړي کمیسیونو ډیزاینران به هم هلته موجود او په ارزانه قیمت باندې به په خلکو باندې پلورل. د هغوی ترڅنګ د واده نور ډیزاینونه او د میز ډیکوریشن او نظم هم موجود چې بیا به د ټول په کمه بیه باندې پر خلکو باندې پلورل کېدل. او په پای کې په هالند کې د بایسکل ځغلولو په وخت کې د جرمني د 2014 کال د اولمپیک د میډال وړونکي سخت ټپي شو. دغه داسې رامنځته کیږي کله چې د هغه د خپل ټیم موټر پوښتل لار ورته خلاص کړي ترڅو هغه وکولای شي چې په اسانۍ سره او په پراخه سړک کې بایسکل وچلوي. نو کومکی موټر په ډېرې بې احتیاطۍ سره لاین ژر تبدیل کړ او د کرستنې وواهه او له بایسکل یې وغورځاوه. کیسه بیا په همدې ځای پای ته نه رسیږي. کومکی موټر بیا مخکې له دې نه چې خپل ځان د پای ټکي ته ورسوي، نو بل موټر په داسې حال کې واه چې بل بایسکل چلونکي ټپي کړ. ډرایور تر تحقیق لاندې دی او داسې نه ښکاري چې هغه د کار په همدې توګه ترسره کړی وي. او د آشنا ټلویزیون د نن ماښام خپرونه په همدې سره پای ته رسیږي، خو هیله ده چې د امریکا غږ آشنا رادیویي خپرونه واورئ چې همدا شیبه د افغانستان لپاره په مهمو خبرونو پیلوي او په ځانګړې توګه د نجیبه نوشابه د خپرونې له لارې په دې بحث کوي چې ولې په افغانستان کې د نارینه‌و په پرتلې په ښځو کې د سل یا توبرکلوز ناروغي ډیره ده. د فیسبوک په پاڼه هم ستاسو د نظرونو او تبصرو منتظر اوسو. تر بیا په خدای سپارم.